السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خو ګمنګر تاسو څنګه پته چې موږ یوټیوب چینل کوس سٹارټ کړی دی. نن د یوټیوب چینل څلورمنۍ ویډیو ده. د یوټیوب چینل به موږ تاسو ته څنګه پته چې یوټیوب چینل ډېر ملګرو ته دا مشکله ده چې یوټیوب چینل خپل په سرچ کې نشي راوستی. مثلا زه ځم تاسو ښکارېږي زه یوټیوب اپلیکیشن ته لاړم. تاسو ښکارېږي کله چې زه یوټیوب اپلیکیشن ته لاړم په دې سرچ کې زه مثال خپل یوټیوب چینل نیم ورکوم. تاسو ښکارېږي موږ ته دا نیم اټومیټکلی په ټاپ باندې راغلي. تاسو ښکارېږي نو لږ انتظار زموږ ستاسو نه غواړي. نو لږ صبر زموږ دا تاسو ښکارېږي زما چینل یې دلته څه کو راوغی زما چې کوم پرسنل چینل دی. تاسو ښکارېږي نو په دې طریقې سره به تاسو خپل یوټیوب چینل بیا دغه کولی شئ. نو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تاسو ویډیو لایک کړئ نو ویډیو لایک کړئ او که تاسو څه مسله وي نو موږ سره په کمنټ کې خپله د رایه شریک کولی شئ. نو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. اول خو به تاسو لاړ شئ خپل ګوګل کروم ته. تاسو ښکارېږي زه خپل ګوګل کروم ته راغلم. تاسو ښکارېږي تاسو به خپل کروم هر یو کروم وي که یو سی بروزر وي که هر یو تاسو به یو بروزر خلاص کړئ. تاسو په دې کې ولیکئ یوټیوب. تاسو ښکارېږي زه چې څنګه لیکم تاسو به داسې ولیکئ یوټیوب ډاټ کام. تاسو ښکارېږي تاسو دا ولیکئ بیا به دا تاسو یا ډن کړئ یا به ګو کړئ. تاسو ښکارېږي کله چې تاسو داسې یو دغه ووهئ تاسو ښکارېږي تاسو ته به ستاسو یوټیوب اپلیکیشن راواخلي. که تاسو مخکې په کروم کې دغه شوي نه شي که چې تاسو مخکې په کروم کې لاګین شوي نه اول به تاسو لاګین شئ او بیا به تاسو ته داسې یو انټرفیس راشي. بیا به تاسو خپل په دې لوګو باندې کلیک کړئ. تاسو ښکارېږي په دې 3 ډاټ په بره اول کلیک کړئ. تاسو ښکارېږي چې په دې 3 ډاټ باندې بیا به ډسکټاپ سایټ ته واړوئ. تاسو ښکارېږي کله چې تاسو سره داسې د یو ډسکټاپ سایټ ته دا واختو ستاسو یعنې مطلب دا به تاسو سره داسې کولی شي لکه تاسو په کمپیوټر کې څنګه خپل یوټیوب چینل کولی شئ. بیا به تاسو په څه باندې کلیک کړئ بیا به تاسو خپل په دې لوګو باندې کلیک کړئ. تاسو به یا لوګو وي یا به ستاسو نیم وي. تاسو ښکارېږي دا فلحال موږ نوی چینل جوړ کړی دی نو په دې کې دا زما نیم دی. تاسو ښکارېږي بیا تاسو په څه باندې کلیک کړئ په دې اولني سر کې به تاسو ته اپشن راځي په یو آر چینل باندې به کلیک کړئ. خو ملګرو دلته یاد ساتئ چې په یو آر چینل باندې تاسو کلیک ونه کړئ نو بیا تاسو سره داسې اپشن نه شو کوي. بیا تاسو په څه باندې کلیک کړئ په کسټمایز چینل باندې به کلیک کړئ. تاسو ښکارېږي کله چې په کسټمایز چینل باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ښکارېږي موږ سره اوس وایټ سټوډیو په کروم کې آن کېږي. تاسو ښکارېږي زموږ ستاسو نه لږ ونې انتظار غواړي. تاسو ښکارېږي موږ سره بره راواخیستل ته اکاونټ یوټیوب سټوډیو یوټیوب ډاټ کام. تاسو ښکارېږي کله چې تاسو داسې یو انټرفیس راغی نو موږ سره لږ انټرنیټ کنیکشن سلو دی نو په دې وجه باندې دا سلو کولاویږي. تاسو ښکارېږي لږ انتظار زموږ ستاسو نه غواړي. کله چې تاسو سره داسې یو انټرفیس شو تاسو ښکارېږي نو بیا به تاسو کې په دې ګوټ کې دا دوه اپشنې دي. نمبر اولنی چې کوم دی تاسو ښکارېږي تاسو په دې سیټینګ اپشن باندې کلیک کړئ. تاسو چې کله په سیټینګ اپشن باندې کلیک کړئ تاسو ښکارېږي تاسو سره به داسې یو انټرفیس راشي. کله چې تاسو سره داسې یو انټرفیس را بیا تاسو په څه باندې کلیک کړئ په چینل باندې به دا په جنرل کې تاسو په چینل ته باندې کلیک په چینل باندې وکړئ. تاسو ښکارېږي نو دلته د یوټیوب چینل د دې ځای نه په سرچ کې راتلی شي. تاسو ښکارېږي دا اولنی لیکلی کنټري آپ ریسایډ تاسو په دې باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو خپل د ملک نوم ورته انتخاب کړئ. تاسو ښکارېږي نو زه دلته ورته خپل د کنټرۍ نوم انتخابوم. تاسو ښکارېږي نو زه دې لپاره لږ انتظار به ستاسو نه غواړي. تاسو ښکارېږي دلته زه فلحال په پاکستان کې یم. تاسو چې په هر ملک کې خپل کنټري به ورته سلیکټ کړئ او دلته به تاسو خپل هغه څه ورکړئ. تاسو ښکارېږي نو دلته به تاسو څه ورکړئ تاسو چې د څه په هکله باندې ویډیوګانې جوړوئ. تاسو ښکارېږي زه دې کې ورکوم چې مثال سمپل ورکوم هاو ټو ټیکنیکل انفارمیشن ټیکنیکل ویډیوز. تاسو ښکارېږي ما پکې صرف دا ورکړو بیا به ورته زه ورکړم پاکستاني هر څه چې پکې تاسو چې څه په هکله باندې خپل چینل جوړ کړی وي څومره چې دا کیورډ تاسو زیات ورکړو تاسو ښکارېږي په دې کې تاسو تقریبا تر 500 پورې دا کیورډ دې ورکولی شئ. د دې سره به ستاسو چینل ډېر زیات په اصحانه باندې د دې نه په سرچ کې راتلی شي. بیا به تاسو په څه باندې کلیک کړئ په سیو باندې به کلیک کړئ. دا تاسو ښکارېږي نو دا تاسو ښکارېږي ما ته دلته راغلی 5 سیکنډ ریټرای. تاسو ښکارېږي نو 15 سیکنډه بعد به زموږ یوټیوب چینل تاسو ښکارېږي دلته راغلی سیټینګ سیوډ. تاسو ښکارېږي اوس چې مثال زه لاړ شم او خپل یوټیوب اپلیکیشن اوپن کړم دا تاسو ښکارېږي زه خپل یوټیوب اپلیکیشن اوپن کړم او دلته زه ورکړم چې تاسو ښکارېږي زه دلته ورکوم رضوان الله آفیشل. تاسو ښکارېږي دا موږ بلکل نوی چینل جوړ کړی دی خو دا به اوس انشاءالله العزیز موږ سره په سرچ کې
راځي تاسو ښکارېږي نو دې ته موږ ویډیو هم نه اپلوډ کړی دا به په ډېر زیات په مشکل سره سرچ کې راځي دا تاسو ښکارېږي چې موږ دې کې ګورو نو موږ سره بیا چینل ډېر په دغه باندې راځي تاسو ښکارېږي نو دې لپاره به تاسو څوک خپل چینل ته به اول ویډیو اپلوډ کړئ تاسو څنګه ویډیو اپلوډ کړئ تاسو ښکارېږي اوس وایټ سټوډیو ته زه لاړم تاسو ښکارېږي لږ انتظار ورته کوو چې موږ سره وایټ سټوډیو آن شي تاسو ښکارېږي دې ته نه ما ویډیو اپلوډ کړی ده نه ورته ما ته سبسکرپشن میلاو شوی ده بلکل موږ ریفرش چینل جوړ کړی دی تاسو ښکارېږي نه ویډیو ما اپلوډ کړی ده نه ما دغه ما ته نه سبسکرپشن میلاو شوی دی نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ضرور شیر کړئ د خپلو ملګرو سره داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ والسلام